هند د افغانستان پر وړاندې د ستر برلاسي بنسټ کېښود. استرالیا له بنګله دیش سفر مخکې له 2 سترو ضربو سره مخ شو. او تمیم اقبال د بنګله دیش کرکټ بورډ نوی مشر وټاکل شو. د افغانستان او هند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه کې هند د اتو لوبغاړو په سوزدو سره 540 منډې جوړې کړې او پاڼې اعلان کړه. د هند لپاره شو منګلې 126 او کل راهول سل منډې ترسره کړې. په داسې حال کې چې ریشا پنټ او سایس درسن هم یو اتیا منډې وکړې. د افغانستان لوري محمد سلیم صفی غوره توپچونه وکړه، شپږ لوبغاړي وسوځول. افغانستان د خپلې لومړۍ پاڼې په پیل کې له سختو ستونزو سره مخ شو. د 15 لوبغاړو په سوزدو سره یوازې 14 منډې جوړې کړې. احمد شاه د ورځې تر پایه په 3 منډو نه سوځدلی پاتې شو. د هند نوی چپلاس سپینر مانو سوتار د ټیسټ لوبې په لومړۍ سیالۍ کې ځلېدلی او 3 لوبغاړي سوځولي دي. افغانستان اوس هم د هند له ټولیزې نمرې څخه 415 منډې شاته پاتې و او د سیالۍ د ژغورلو لپاره له سترې ننګونې سره مخامخ دی. د استرالیا کرکټ ملي لوبډله د بنګله دیش د محدودو او ورنو سیالیو له پیل مخکې له مهمو بدلونونو سره مخ شوې ده. نامتو توپوهونکي راوست ته شخصي رخصتي ورکړل شوې او نوموړی به د بنګله دیش د ورځنۍ او شل ورځو دواړو سیالیو برخه ونه اوسي. بل لورته د لوبډلې کپټان میچل مارش لا هم د پښې د ټاپ سره په بشپړه توګه باندې نه ده روغ شوی او له همدې امله به یې ورځنۍ سیالۍ له لاسه ورکړي. خو هیله شته چې د جون په 18 پیلېدونکي شل ورځو لوبو ته چمتو شي. همداراز د پښې د غزلې د ټاپ له امله تنویر سانا هم له لوبډلې وتلی او پر ځای ټاډ مورفي د لومړي ځل لپاره د محدودو او ورنو ملي لوبډلې ته بلل شوی دی. د دغه بدلونونو له امله جاش انګلیس به یو ځل بیا د استرالیا مشري پر غاړه ولري. په داسې حال کې چې استرالیا هڅه کوي د بنګله دیش پر وړاندې خپل بریالی سفر وساتي. د بنګله دیش د کرکټ پخوانی لوبډلمشر تمیم اقبال د ټاکنو له لارې دغه هیواد د کرکټ بورډ نوی رئیس وټاکل شو. تمیم اقبال چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د لنډمهالي مشر په توګه نه ترسره کوله بې له سیاله بریالی شو. د راتلونکو 4 کلونو لپاره به د بورډ مشري پر غاړه ولري. دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوي چې د بنګله دیش حکومت د فساد او تورونو له امله پخوانی بورډ منحل کړ او د نوې ادارې د جوړېدو پرېکړه یې وکړه. تمیم اقبال د خپلې بریا له اعلان وروسته ویلي چې د بنګله دیش کرکټ د لا ښه کېدو لپاره به د بورډ په اساسي اصولو کې اړین بدلونونه راولي او روڼتیا به د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب واوسېږي. 30 کلن تمیم اقبال د 15 ورکوونکو له ډلې 3 ترلاسه کړي او د بنګله دیش کرکټ بورډ 21م رئیس شو چې نوموړي ژمنه وکړه چې د هیواد کرکټ به له نوو اصلاحاتو او رښتیني حساب ورکونې سره مخ ته یوسي.